अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। नन ज़मूंगा द बहस मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI چې زموږ عام ملګري په چټ جی پی ټي یا جیمني یا ډیپ سپیډ باندې پیژني. په دې دور کې یو نوې ټیکنالوژي چې دنیا ته راغلې ده ټول خلک پریشانه کړي دي او دا داسې یو ټیکنالوژي ده چې د هر فن ماهره ده او د هر فرد او د هر فن معاونه ده او هر څوک تینا په خپل فن کې مدد او تعاون اخیستلی شي او تر یو حده پورې په کامیابی باندې روانه ده او مزید د کامیابی کوشش کوي. لیکن که یو طرف ته دې فیدې ډېرې دي بل طرف ته په دې کې نقصانات هم شته. لیکن د فیدو د وجې نه مونږ دا پرېښودی نه شو ځکه فیده پکې موجود ده او نقصاناتو نه به ځان بچ کوو ځکه د دنیا په هر یو شي کې فیده هم شته او نقصان هم شته. که یو اسلحه ده دا ته ښه هم استعمالولی شي نو غلطه هم استعمالولی شي. یوه چاړه ده دا ستا دپاره فایدهمنده ده دا به ته ضرور اخلي لیکن نقصان هم پکې شته. د دې نه علاوه چې د ژوند څومره ضروریات دي دې ټولو کې فایدې او نقصانات دواړه موجود دي. دا زما او ستا په لاس کې چې دا کوم موبایل دی دا که مونږ ښه استعمالو د کاروبار دپاره د معلوماتو دپاره نو دا یو بهترین نظریه د کاروبار ده. فایدې دي پکې سهولتونه دي پکې او که یو انسان د خپل وخت ضایع کولو دپاره یا په ګناه کې د مصرفه کولو دپاره استعمالوي نو بیا دا تباهي ده. نن به زه کوشش وکړم چې AI باندې مختصره غونتې خبره وکړو. AI یو ښه ټیکنالوژي یو ښه علم او یو ښه ایجاد دی لیکن خلک حیران ځکه دي چې زمونږه زندگی ده 40 کاله یا 30 کاله یا 20 کاله یا 50 کاله په دغه نږدې وختونو کې داسې غټ ایجاد نو شوی نو ځکه دې مونږه حیران کړو. که تاسو لږ وروسته ولاړ شئ زموږ والد صاحب محترم به مونږ ته یو مثال پیش کاوه. و ابتدا کې چې کله دا بجلی راله وی د سحر د مانځه وخت یو اجي صاحب دی هغه وفات دی بچي ژوندي دي وی هغه په لاس کې لیټین راخیستی و او چې مونږ وشو نو مخکې صف ته اعلان دپاره راغی چې دې تاسو ته څه بد ویلي دي د لیټین چې تاسو اوس بجلي کورونو ته پرېږدئ او بجلي کورونو ته راولئ او دې کلي کې به اوس بجلي دا به بچي ونیسي دا به بچي مړه کي دا خو ډېر نقصاندeh شی دی. ډېرو خلکو دا خبره ذهن واخیسته لیکن چاته چې د بجلی فیدې معلومې وي هغه بیا په آرام سره د مشرانو ذهنونه یې برابر کړل او بجلی یو عامه شوه. نن ښه او بده کافر او مسلمان ټول د بجلی نه فایده حاصلوي چا هم دې ته بد ونه ویلي. تر دې پورې چې کله لوډ سپیکر ایجاد شو ډېرو فقهاو په دې باندې ډېر سخت تنقید وکړ او سختې فتوی جاری کړي. لیکن ما ورته څه کول پکار دي هر شي کې اعتدال. په عربي ژبه کې یو مقوله ده الناس اعداء لما جهلوا. خلک چې په څه نه پوهېږي د هغې دښمني کوي. یو انسان دی د یو شي په فایدو باندې نه پوهېږي بیا یې دښمني کوي. یو انسان دی د هغه په نقصان باندې پوهېږي او فایدې ورته معلومې نه دي نو بیا هم مخالفت او دښمني کوي. لیکن اسلام د عدل او د عدالت نوم دی. هر شي ته به دواړو طرف ته ګوري د هغې مثبت او منفي پازیټیو او نیګیټیو دواړو فایدو ته به نظر کوي او د هغې نه پس به فیصله کوي. دا د وخت سره په انټرنیټي دنیا کې مختلف ایجادات راځي. یو لطیفه مشهوره وه وی اسی دی ګوګل او هغې وی وخت کې ویکیپیډیا نوې راغلې وه وی دې دواړو خپله کې مقابله کوله او دا خبره یې کوله ګوګل ورته وایي زه په لږ وخت کې په 2 سکندو کې دومره په زرګونه معلومات فراهم کولی شم. ویکیپیډیا ورته ویلي چې زه دا فایدې دې ما کې او زه دا معلومات په دومره ټایم کې څه کولی شم فراهم کولی شم. وی بجلی ورته آواز وکړه بجلی چې کوم بجلی ده وی تاسو خپلې ډوزې ولئ زه درنه لاړم. ځکه هغې وخت کې لیپټاپ او کمپیوټر دا واره سیسټمونه نه غټ سیسټمونه په بجلی به چلېدل او چې بجلی به لاړه بند به شو نو د هغې نه پس چې کوم نوي ایجادات رالل نو د نوي ایجاد دښمني کول دا ناپوهي ده. د ټول نه اهمه خبره دا ده چې چټ جی پی ټي یا AI موږ ته کوم معلومات راکوي دا نوي معلومات نه دي. هغه د علم په میدان کې وي زه به خپل علوم مخې ته کېدم که هغه فقه ده که هغه تفسیر دی که هغه تاریخ دی او که هغه فنون دي او څومره علوم چې مونږه لوستي دي او کوم زده کړي دي په مدرسې کې یا پوهنتون او یونیورسټۍ کې د ابتدایي نه واله تر دکتورا او PhD پورې دا ټول معلومات مخکې نه موجود وو. ما چې کله PhD کمپلیټ کول هغې وخت کې چټ جی پی ټي نه وه. ډېر معلومات ما په خپله ولیکل راجمع مې کړل لیکن د قدرت کار دا دی چې کله زما
اخري پروګرام ختم شو او ماته ډیګري میلاو شو نو چټ جی پی ټي یو आवाज راغی او انګلیش نه پس اردو پښتو ته راغی. یقین وکړئ ما به چې کوم معلومات سرچ کول ما به چې پکلونه مصرف کړیو ما به ډېری کتابونه هغې دپاره کتلیو ما به مختلف لیبررۍ هغې دپاره چکرې وهلې وي هغې ما ته په چند منټو کې مخې ته کېښودل لیکن سره د دې نه غلطیانې پکې ډېرې زیاتې وي. کله کله دا یو آیات هم غلط ولیکي د آیات نمبر هم غلط لیکي چې دا یو عام کار دی زموږ یو عام حافظ قرآن هم هغه غلطي نیولی شي. احادیث خو اکثره غلط وي دا خبره هم ځان سره یاد وساته. اهمه خبره دا ده چې دا علوم چې دا ما تا ته مخې ته دا جدید نه دي دا مخکني علوم دي د نت په دنیا کې کمپوز شوي پراته دي دا فقط اخلي. دویمه خبره اهمه په دې کې دا ده چې څومره د علم خبرې دي څومره تفسیرونه دي څومره د فقه کتابونه دي او دینی مسایل دي دا هم ټول ټیک نه دي دا هم د اسلام سره موافق ټول نه دي. ډېر ګمراه فرقې د دین اسلام نه مخکې تېرې شوي دي په دین اسلام کې هم راغلي دي معتزله دي جبریه دي قدریه دي اهل تشیع دي قادیانیان دي هغوی هم تفسیرونه لیکلي دي هغوی هم په احادیثو باندې غټ غټ کتابونه لیکلي دي. دا فقط رطب او یابسه لانده او اوچ راټولۍ تا ته مخې ته ږدي. د عربي ژبې یو قصه مخې ته راغله هغې کې یو مشهوره ده یو سړی و خشاکو پسې تللی و او خشاک یې د شپې راټولوله هغه ته پته ونه لګېده په خشاکو کې ځان سره یو مار هم راوړی و او چې کله کور ته راغی او کور کې خشاک کېښودله چې استعمال کی د هغې نه مار راوتی و او د هغه په کور کې ډېر لوی نقصان کړی و. بیا د عربۍ ژبې نه دا خبره او دا مقوله راووتله چې دا چا وي دا پخپله وی بیا ګیله مه کوه د بله او پښتنو ته نه دا قاعده راویستله وی اکثره اور د خپلې لمن نه لګېږي نو هغه ته هم نقصان د خپل ځان نه میلاو شو. د عربي ژبې مقوله هغه جدا د هغه الفاظ موږ د ذهن نه ووتل. دې خبرې ته راشو دا تفسیرونه چې تاسو ګورئ هر تفسیر صحیح نه وي هر تفسیر د اهل سنت والجماعت نه وي. ډېر تفسیرونه معتزله لیکلي اهل تشیع لیکلي په دې زمانه کې ملحدینو پې لیکل کړي قادیانیانو پې لیکل کړي ملحدینو نوي نوي اعتراضات کړي دي او زما ستا په کتابونو کې درس کړی دی. ابن کثیر کې د ځان نه خبرې اضافه شوي دي دا هر څه معلومول دا د یو عام سریکا نه دی دا د یو محقق او مدقق عالم چې په هر څه باندې پوهېږي دا لانده او اوج به بیلی خراب او صحیح به لرې کوي بیا به ورته پته لګېږي. یوال دا فقه حنفي ده چې مونږ راشو په دې کې دا ټول اقوال هغه د امام ابو حنیفه دي که هغه د قاضي یوسف دي او که هغه د امام محمد رحمت الله علیهم اجمعین دي. دې کې مفتابهی قول کم یو دی اکثره د صاحبینو قول مفتابهی وي کله کله د امام صاحب قول وي د سره امام شافعي صاحب دی نو دا داس یو مسله ده د مانځه یو مسله ده کوم به د قران او سنت مطابق ده. اقوال په یوې مسلې کې په زرګونو بعض اوقاتو کې وي په سلګونو خو وي او په لسګونو خو په معمولی مسلو کې وي. کوم مسله حق ده دا د فقهاو او د محققینو فقهاو کار دی. AI او چټ جی پی ټي خو فقط هغه معلومات تا مخې ته کېدي لیکن ته به پکې هغه مفتابهی قول څنګه معلومه هغه د یو عام کس کار نه دی. لکه ته دې کې وګوري د ډاکټرۍ د اصول هم پکې ډېرې خبرې شته د انجینرۍ د مواد او مفید معلومات هم پکې ډېر شته نت سره متعلقه او ویب سایټ سره متعلقه او څومره علوم دي د هر څه په دې کې موجود دي لیکن ته خپل علاج د دې نه کې ولې دا به دې هلاک کي. نیم حکیم خطرې جان او نیم مولا خطرې ایمان. په دې وخت کې مونږ چټ جی پی ټي ته دا ویلی شو چې دا نیم مولا دی او نیم مولا خطرې ایمان دی دا خو تا ته ګډې وخت دی مخې تک دی اصلي نه چې هلاک دي کی اصلي نه چې برباد دي کی. یو علماء ته هم پکار دي چې دا د چټ جی پی ټي دور دی دا کیسې کهانیری د ځان نه جوړې شوي خبرې کمزوري خبرې او د صوفیانو بعضې هغه منګړت واقعات چې دین سره ټکراو کې دي هغه نه نقل کوي. یقین وکړه دوه درې هفتې مخکې خبره ده کومه زما کشر ورور دی ماشاءالله انجینیر دی هغه ما ته یو حدیث راولېږه په وټساپ باندې چې مولوي صاحب د جمعې په ورځ باندې دا بیان کړه دا ټیک دی که نه زما د جواب نه مخکې هغه ورپسې راولېږل چې دا بخاري کې هم شته او حقیقت دی چې ما هغه وکتل هغې صحیح رالیږلی و نو عوام پوهېږي عوام مخ ته صحیح دین کې دی او هغه دین کې دی چې تا پرې ځان صحیح پوه کړی وي. محمد بن سیرین به فرمایله ان هذا العلم دینکم وی دا علم دا معلومات دا د ستاسو د دین یو حصه ده ځکه هر شی چې کې د هغې نه مخکې د هغې علم ضروري دی نو دا علم د دین یو حصه ده. بیا به یې فرمایلو فانظروا عمن تأخذون دینکم تاسو وګورئ چې دا دین تاسو د چا نه اخلئ. هر عالم بیان ته به هم نه کښېني د هر چا خبره به هم نه اوري د قرآن او سنت په کسوټۍ به یې تلي هغې سره به یې برابرې چې تعارض نه وي توافق وي نو بیا به یې مني بیا به تا ته نجات او کامیابي میلاویږي. تاسو وګورئ نبي پاک علیه السلام د اسرائیلیاتو باره کې هغه واقعات چې د بني اسرائیلو د علماو نه موږ ته رانقل شوي دي هغوی د تورات او د انجیل او د زبور اوالي بعضې ورختي ورکوي. مشکات شریف کې تېر ورځ موږ دا ویلي یو ځای کې نبي مهربان فرمایلي حدثو من بني اسرائیل
ولا حرج. تاسو بیان کوي د بنی اسرائیلونه پرې کې حرج نشته، لیکن دینا مقصد هغه واقعیات دي چې هغه فقط د عبرت د پاره دي. اسرائیلیات دي لیکن د عبرت د پاره دي هغه کوي. او هغه واقعیات چې دین اسلام دی حکم سره مخالف وي یا دین اسلام سره ټکراوي دا غي د بیان نبی پاک بل حدیث کې منع کړی دا. او دغه شان یو بل روایت دی د اسرائیلیاتو په باره کې، لا تصدقوا ولا تكذبوا. مو ته دا وایي تا خبره وکړه، رښتیا دی ویلي، تا ټک ویلي، او مو ته دا وایي چې دا دی بد وکړه یا بد خبره دی وکړه. کې دې شي هغه د خپل کتاب نه یا د خپل نبی نه یو خبره را نقل کړي او هغه صحیح موږ ته غلطه وایو، نو دې سره به د نبی خبره ته غلطه ویل شي او دې سره به ایمان ته نقصان ورسیږي. لہذا په هر قدم کې احتیاط ډیر ضروری او ډیر لازمي دی. نو مقصد زما د خبرې دا دی چې دا AI یا چټ جی پی ټي یا څومره چې سره متعلق ویب سایټونه دي ایپونه دي دا ستا په فن کې تاسو سره معاون جوړېدای شي. که ته عالم او مفتی نو ته ترې استفاده کولی شي. الا چې ته په هغې خبرو کې معلومات تاته وي چې دا خبره ده غلطه ده که صحیح ده. که ته انجینیر یې نو بیا په خپل فن کې تېنا معلومات کوه، تا ته به ډېر مدد حاصلېږي. او دغه شان که ته ډاکټر یې بعض شیانو کې ونښلي ډېر ښه معلومات په دې کې موجود دي، لیکن هر فن ماهر ته داغي فن مطابق معلومات بهتر دي او خدي. او که یو فن باندې څوک نه پوهېږي الله دې رحم وکړي. نن مونږه یو سړی دا دی که موچي دی، یو سړی دا دی هغه سقاوه کې ویښته کموي، یو بل کار کوي لیکن د ځان نه د وچې مفتیان جوړ کړي. فتوا ورکول د یو لویه ذمهواري ده. چا چې فتوا ورکړه حدیث کې راځي د هغې ذمهواري په هغه باندې ده. که غلط یې ورکړه هغه به مأخوذ وي، هغه به نیولی شي. دغې وجې نه روایاتو کې راځي صحابو ته به چې کله د یو مسلې تپوس دپاره څوک راغی هغه کوشش کاوه چې دې ذمهواري په مشر صحابي واچوي او جرأت به یې نه کاوه چې هغې ته جواب ورکړي. دغې وجې نه په صحابو کې بعضې فقها او فقيه مشورو هغوی به جوابونه کول. نو په کار دا چې مونږه د دې نه صحیح فایده والو او په خپل فن کې فایده والو. او کوم چې زما فن دی که یو سړی سقاوي والا دی نه دی خپل معلومات دی نه اخله، او که یو سړی ډاکټر دی نو ډاکټري معلومات تیاله، که انجینیر دی د انجینري معلومات تیاله. لیکن بدقسمتي دا ده چې دا ټول را لګېدلي دي او د علم معلومات ترې نه علي، افتا ترې نه علي، د حدیث او د قرآن تفسیر ترې معلوموي، په دې کې بیا ګمراه شي، په دې کې بیا خطا شي، په دې کې دا یو معلومات اوچت کړي هغه د اهل تشیع وي، هغه د قادیانیانو وي، هغه د معتزله وي او دا به تاته معلومات نه په ګډ وډو به سر شي. لهذا خپلو علماو سره مشوره وکړئ، خپلو علماو سره کښېنئ، دین زده کړئ، په دین باندې ځان پوه کړئ. الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې تاسو پوه شوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.